د مالیې وزارت له لوري د برېښنایي حکومتولي د پلي کولو په موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکاري د مکریانونو د ساتنې او څارنې دولتي شرکت لپاره یو جامع مدیریتي او معلوماتي سیستم پرانیستل شو چې ورسره به د یاد شرکت په چارو کې د روڼتیا او اسانتیاو رامنځته کولو ترڅنګ د معلوماتو خوندیتوب په کارونو کې چټکتیا د راپور ورکولو اسانتیا او په ټوله کې د شرکت په کاري بهیر کې به لا ډېر ښه والی رامنځته شي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د دولتي شرکتونو لوی رئیس مولوي عبدالحمید اخندزاده، د مکریانونو د ساتنې او څارنې دولتي شرکت لوی رئیس مولوي عبدالله مسلم، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیستمونو د انسجام او کیفیت د تضمین رئیس پوهنیار عبدالرحمن صافي او د یاد شرکت یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مالیې وزارت اړوند د مکریانونو د ساتنې او څارنې دولتي شرکت لوی رئیس وویل چې د غوره کار او خدمتونو وړاندې کولو لپاره رښتینې متحد او مسلکي اشخاصو ته اړتیا ده ترڅو د کار له رامنځته شوو فرصتونو څخه په اسانه توګه ګټه واخیستل شي او په اړوند برخو کې هیوادوالو ته اړین خدمتونه وړاندې شي. متخصصین حضرات هم کامل نه دي چې ترڅو تعهد دی پیدا نه کړي، یعنی په ایماندارۍ باندې د ثواب په نیت باندې خپل تخصص استعمال نه کړي او متعهد څوک هم کار نشي کولای ترڅو چې تخصص د کار نه وي، مسلکي توب د کار نه وي. د دولتي شرکتونو لوی رئیس مولوي عبدالحمید اخندزاده له الله جل جلاله څخه خلکو ته د ښه خدمت کولو د توفیق غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د تخنیکي او مسلکي پوهې سره یو ځای تقوا او پرهیزګاري اړینه ده ترڅو وکولای شو په رښتینې توګه ولس ته د خدمت مصدر وګرځو او خپل ټاکل شوي اهداف په سمه توګه ترلاسه کړو. د علم پر مقتضا د بصارت چې الله رب العزت کوم د بصارت لاره ته ښولې ده پر دې باندې ولاړ شو. پر دې به انشاءالله چې قسم واخو په حنیس بنیو چې تر یوم القیامه د الله تر حضور تر جنت پورې به پر سیده لار باندې ځي. په هیڅ ځای کې به تا ته خنډ نه پیښیږي، په هیڅ ځای کې به تا ته رکاوټ نه پیښیږي، په هیڅ ځای کې به ته د ناکاوین سره نه مخامخ کېږي. او که چیرې پر مقتضا ولاړ نه سې په لس قدمه کې به هم د ننه ته ناکامه وسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیستمونو د انسجام او کیفیت د تضمین رئیس وویل چې دغه سیستم له معیاري او نړیوالو ستاندردونو سره سم جوړ شوی چې کارونه لا اغیزمن او ګټور کوي. نوموړي د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو له لارې د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې او له سیستم څخه د اغیزمنې استفادې په برخه کې له مالیې وزارت سره د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې یو شمېر مسؤلینو ته د دوی د ښو خدمتونو له امله ستاینلیکونه ورکول شول.